د بهرنی چارو وزارت اسلام آباد ته د طالب پلاوي سفر د سولې پروسه کې مثبت ګام دی. د کابل حکومت د بهرنی چارو وزارت ادعا کوي چې اسلام آباد ته د طالب پلاوي سفر له دوی سره په سلا ترسره شوی او دوی ترې آګاه وو. له بهرنی چارو وزارت څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې حکومت اسلام آباد ته د طالب پلاوي له سفر آګاه دی او یاد سفر کابل ته د عمران خان د سفر په پایله او کابل اسلام آباد په مشوره شوی چې کابل حکومت ترې هرکلی کوي. خبرپاڼه کې وړاندې راغلي چې حکومت د افغانستان د خلکو غوښتنې له پاکستان سره شریکې کړي او دا چې د جګړې د شدت په کموالي اوربند او پایداره سولې ته په رسیدو ټینګار لري. کابل حکومت د سولې پروسه کې د پاکستان له رغونکو هڅو هرکلی کړی او هیلې ښودلې چې اسلام آباد ته د طالبانو د پلاوي سفر به غوره پایلې ولري. اسلام آباد ته د طالبانو د سیاسي دفتر د پلاوي سفر داسې مهال دی چې په دوحه کې د افغان سولې خبرې د 3 اونیو لپاره درېدلې او دواړه لورو د اجنډا د موضوعاتو په اړه د رامشورو او بحثونو په موخه وقفه اخیستې. دغه 2 ورځنی سفر چې د طالبانو د سیاسي مرستیال او سیاسي دفتر د رئیس ملا برادر اخوند په مشرۍ اسلام آباد ته شوی په مهال به د افغان سولې پروسې، افغان کډوالو د ستونزو او نورو اړوند موضوعاتو په اړه بحثونه کیږي. په اسلام آباد کې میش خبريال طاهر خان وایي طالب پلاوی به اسلام آباد ته د سفر په مهال د پاکستان لومړي وزیر عمران خان او د دې هیواد د بهرنی چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وګوري او په خبره پاکستان بل طالبانو د اوربند کولو غوښتنه وکړي.